سلطانه بچې ته لا اوسه پورې دلته ناست ته له ما سر څه ویلي څه دې ویلي وو داجي تا له ما ویلي نه چې په هغه جوارو باندې چکر ووهه جوار باندې سار تللی یم غواګانو ته مې راوړه ښه سمدم ولا د خیلي ګل بچي پکې پرونه مې یو کنۍ والې وه ورشه زه چکر به او کنه په دې باندې خو پیسې تلي ساسې خو نه دي شوي ورشه چکر پې ووهه هلکه د سلطاني پته نه لګي مخکې به زموږ خواته راځو او اوس راډو بیخي پته نه لګي چې دا چېرته تللی دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خدای یقین وکړه په ما ګناهګار خو چې بیخي ونه کړي تا یې چېرته کوي همدا اوس مې یادولې راځه راوښیه راځه دا چېرته وي دا ډېره موده بعد بیخي ښکاره کېدلې دلته ګرځم را ګرځم ته بله ورځ یې تللی وي ښار ته پټ پټ چکر یې موږ ته بیخي خبره وه یاره دې کلي کې مې زړه تنګ شوی و او په چکر مې و دا راته چې ته چېرته ځې زما پټو پله چکر وایم پلار ویل پټو باندې چکر ووه خیالي ګل زوی چې دا ډېر وران دی راځه چې زه به داسې به چکر ووو راځه چکر به ووو خیلی ګل زوی خو چې بیا لګیا دی پټو کومه دی بیا چارې بلي دي دا خیلی ګل بچو پکې خو تباهي پکې کړې ده ما پلار ژوندی پرې نه دي نه نو ته به د عمر د خیالي ګل زامنو پسې ګرځې راځه چې تا ته یو خبره کوم راځه دا پرېږده ټولې دي بلي دي راځه 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 ما دغلته کښېنو راځه لکه خیالي ګل بچو چې دی به ټول جوار نه خلاص بس خیالي ګل پرېږده داسې کار دی که نه روجان تا ته مې درک کړې ده کور ودانې مې درته کتلې ده او راځه واده وکړم دا بې واده م لا څه سړی مړه ولا دا خبره خو دې صحیح وکړه تا خو ما سره ظالمه غمي که نه اوږده بس یسته کې موبایل دې راکړه چې زه لمبه درکړم په خپله سره رابطه کوه موبایل نمبر راکړې اوس خپله بس دغه بس رابطه سره په خپله کوه نو پوه شئ نور ته لین ته زه برابروم دا چې ځو بس راځه چې ځو سنا تا پسې خو مړ یم ولا بله ورځ مې 100,000 روپۍ در لېږلي نه وي ښه نور پیسې یې سله په کار دي هغه صحیح ده زه نیمه ځمکه مې خرڅه کړې نیمه به ته نوره خرڅه کړم نو پیسې ورته برابرې کړم سبا پور به تاله پیسې میلاو شي نیمه ځمکه مې خرڅه کړې نیمه د پلار نه نور هم پټه خرڅوم به د بېغمه شه بس پیسو غم ورته زه وکړم ها هېڅ خبره ته له دلته چا سره خبرې کې هلته د خیالي ګل زوی ټوله کنۍ رېبرې ده زه چې څو اتلمه دا جي ورېبلې انډیوال سره تللی یم ته ما څه له رالېږلې خدای دې بې خو باسه دا جي خو نه شولې واه 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 دا د نن سبا زماني اولاد دي ښکلې خو کموي خو نه شوې ها ودرېږه ته ودرېږه بیخ دې وځه ودرېږه ولې لکه څنګه چلې ولې څه خبره ده لار مې پر اډاګه کړې مړه جوار خیلي ګل زویه بله ورځ ریبلي نه وو هغه یې د لار څخه پر اډاګه کړي وه جوار ما پرېږده راځه د پیسو غم وکړه چې ته واده ته وکړم جنۍ مې ته کتلې نیمه ځمکه خو یې رانه وخوړله نو دا څنګه وه هېڅ خبره نشته نور هم خرڅه کړې راځه د پیسو غم وکړه بې پیسو واده نه کېږي ځمکه به خرڅه کړو خبره نشته دی دغه ځمکه به سره د جوارو بې درکړم دغه ده او دغه ده او څو ده 14 لکه روپۍ ده 14 لکه خو مړه ګرانه ده 12 لکه به یې درکړم نو 12 لکه خو نه کېږي جوار هم پکې ولاړ دي نو مړه دی کیسې دي جوار دی خو کټ کېږي او ځمکه خو دومره نه دی 14 لکه زه به 12 لکه بس خبره ختمه کړه چې قصه یې ختمېږي د پلار نه خو به اجازه تاخلي که نه پلار مې بس ته څه کې بس ما ځمکه زه زوی مه به زه در کومه بس نه پلار نه خو به یې دغه کېږي خو لانجې راځي وړه ځمکه هېڅ خبر زه ذمهوار یم هېڅ لانجې نه راځه چې شته هم ولیکو راځه راځئ دلته لاندې کښېنئ راځئ واویا خان ته مې روپۍ ورکړې پیسې سبا مې درولې ایله مې زړه خوشحاله شو پیسې مې لاسته راغلې او یو لک دوه به پکې زه م ووامه مړه لکه څوک یې چې زما دې پټي کې ولاړې ته څوک یې واه 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 دې ته ګوره وایي ته څوک یې زما پټی دی وایي ته څوک یې دا خو په ما سلطاني خرڅ کړی دی
څنګه تاسو مازغه دې خراب شوی سلطاني خرڅ کړي سلطاني افلار یې نشي خرڅولی سلطاني تا خو زه غرق او تباه کړم زه به تا سره ګورم واده څنګه چل شو ځمکه مې خرڅه کړه پیسې مې درکړې نو ته څه وره خاطر خو په 2 ورځو کې درته زه کوم بېغمه شه مړه صحیح ده سلطانیه ولا چې حالات خراب دي ولا حالات خراب دي ذاتي خبرې پرېږده دا ځمکه دې په رښتیا خرڅه کړې که نه دا راکړه کمان ده خرڅه کړه ځمکه باندې خان خرڅه کړه په رښتیا دې خرڅه کړې سرکوزیه تا خو زما اړیمه ولې ټوله تباه کړه خلک او تباه دې کړم دا ولې دې خرڅه کړه ما څه چل کړی دا جي ولې څه چل دې کړی ته نار وې ها ما دې څه چل وکړو ها جي مه خفه کېږه ځمکه به نوره والو ځمکه پیدا کړي ځمکه 1,00,000 روپۍ کار نه کوي ځمکه په څه شي الي ها ځمکه چې دا جي نوره پیدا کړي پرېږده ځمکې مسلمانانو